بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. سعید صافی یم، د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د ژورنالیزم د برخې استاد. د ژورنالیزم د برخې اتم درس دی. د اتم درس موضوع مو ده د خبري توکي. خبري توکي هغې ته ویل کېږي چې یو خبره بشپړوي. او د خبري توکي څه شی، ولې، څوک، څه وخت، چیرته او څنګه، دغه پوښتنې دي. دغه شپږ پوښتنې یو خبر بشپړوي او دغې ته خبري توکي ویل کېږي. دا د یو خبر لپاره اړینې دي دغه پوښتنې چې باید ځواب شي، او همدې پوښتنو د جوابولو سره یو خبر بشپړېږي، یو خبر رامنځته کېږي او یو خبر ښه جوړېدی شي. ځکه ورته خبري توکي ویل کېږي. شپږ پوښتنې څه شی، ولې، څوک، څه وخت، چیرته او څنګه، دا خبري توکي. در دې ترڅنګ د څو او څومره پوښتنې باید هم جواب شي. دا هم په ځینې خبرونو کې ورته اړتیا پېښېږي. د اړتیا په صورت کې باید دا هم ځواب شي. دغه پوښتنې باید جواب شي او دې سره یو خبر بشپړېدی شي. موږ به په یو مثال کې دغې پوښتنو د لارې یو خبر جوړ کړو. مثلا سوداګر د یو ښوونځي لپاره ځمکه ورکوي، یا د یو سوداګر د یو ښوونځي لپاره ځمکه اخلي چې په دغې باندې ښوونځی جوړ شي. دا ښوونځی د نجونو ښوونځی دی مثلا، او په دغه سیمه کې مخکې بل ښوونځی نشته دی. دا پوښتنو ته څنګه جواب ورکړو؟ څه شی؟ ځمکه. د ښوونځي لپاره ځمکه. د ښوونځي لپاره ځمکه. دا د څه شي پوښتنې جواب شو. ولې؟ دغه تجار سره به ضرور مونږ خبرې کړې وي، ځکه چې خبر لپاره د وړاندې به مونږ دغه سوداګر سره یو خبریال خبرې کړې وي، بیا به وروسته د خبر جوړی. د ولې پوښتنې جواب به ضرور همداسې وي چې دغه سوداګر به په کوچنیوالي کې په ډېر غربت کې ښوونځی لوستی وي، او اوس به ورسره داسې یو احساس پیدا شوی وي چې نورو خلکو ته د ښوونځي ویلو یا لوستلو زمینه برابره کړي. د احساس له مخې مثلا. ښه، څوک مثلا یو تن افغان سوداګر، احمد څه وخت، یعنې دغه ښوونځی څه وخت جوړوي؟ مثلا په راتلونکې میاشت کې. چیرته؟ مثلا په ننګرهار کې. څنګه؟ دا ښوونځی څنګه جوړوي؟ مثلا د دې پوښتنې جواب د ننګرهار په دغه سیمه کې، یا د ننګرهار مونږ به ووایو چې د رینور ولسوالۍ کې، په دغه سیمه کې مخکې د نجونو ښوونځی نه و. څنګه؟ په داسې حال کې چې په دغه سیمه کې مخکې د نجونو ښوونځی نه و. په داسې حال کې چې په یاده سیمه کې مخکې د نجونو ښوونځی نه و. که د څو او څومره پوښتنې جواب شي، دا هم د ځینو خبرونو لپاره اړینې دي. مثلا څو چې دغه ښوونځی به د 300 شاګردانو د زایدو ظرفیت ولري. مثلا د 300 زده کوونکو لپاره څومره؟ مثلا په دغه ښوونځي په جوړولو به 10,000 امریکایي ډالر مصرف راشي. دا یو مثال مونږ وایو. ښه، دغه پوښتنو ته مو جواب وویل چې دغه پوښتنې خبري توکي وي، یا د یو خبر بشپړېدونکې برخې وي. بشپړېدونکې برخې ورته موږ ځکه وایو کله چې دغه پوښتنې ټولې جواب شي، دغه جوابونه چې لاسته راشي، او دغه چې موږ په یو چوکاټ کې برابر کړو. خبري چوکاټ کې موږ ویلي وو کنه چې ژورنالیستیک ژانرونه په 3 برخو ویشل شوي دي، چې یو خبري ژانرونه دي، او د خبري ژانرونو یوه برخه خبر وه. د همدغې خبر په چوکاټ کې چې دغه پوښتنو جوابونه موږ برابر کړو، نو یو خبر بشپړېدی شي. ګورئ دوستانو، څه شی، ولې، څوک، څه وخت، چیرته، څنګه، دغه شپږ پوښتنې د یو خبر توکي دي، او د دغه خبر توکي جوابونه
او یا دغه خبر توکي د یو خبر بشپړېدونکې برخې دي. د دغې جواب د یو خبر لپاره اړین دی. که موږ خبریالان وغواړو چې یو خبر جوړ کړي نو باید د خبر د موضوع اړوند د دغې شپږو پوښتنو جوابونه لومړی پیدا کړي. لکه موږ چې څنګه پیدا کړل څه شی د ښوونځي لپاره ځمکه، ولې د احساس له مخې څوک یو تن افغان سوداګر احمد څه وخت راتلونکي میاشت کې چیرته ننګرهار کې څنګه په داسې حال کې چې دغه سیمه کې مخکې د نجونو ښوونځی نه و څو د 300 زده کوونکو ظرفیت به ولري څومره د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت. دغه پوښتنې اوس موږ داسې په منظم ډول سره برابروو دا چې موږ کله په منظم ډول سره برابر کړي نو یو خبر ترې جوړیږي. مثلا داسې موږ برابروي یو تن افغان سوداګر احمد چې په بلجیم هیواد کې اوسیږي د افغاني احساس له مخې دا وایي چې د ماشومتوب په دوره کې د سختو تکلیفونو سره ښوونځی لوستی و. کله چې خبر شو چې د ننګرهار د راینور ولسوالۍ کې د انجونو ښوونځی نشته دی نو د دغه ښوونځي لپاره د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یوه ځمکه واخیسته چې راتلونکي میاشت کې به پرې کار شروع شي او دغه ښوونځی به د 300 زده کوونکو ظرفیت ولري. نو همدغه یو خبر شو. ګرانو دوستانو نن مو وویل چې خبري توکي شپږ دي. څه شی، ولې، څوک، څه وخت، چیرته او څنګه، او ترڅنګ یې څو او څومره دغه دوه پوښتنې هم اړینې دي په ځینو خبرونو کې. د دې پوښتنو جوابونه د یو خبر بشپړېدونکې برخې دي. د دغې پوښتنو جوابونه چې کله پیدا شي او کله یې پیدا کړو او بیا وروسته هغه جوابونه سره د خبر په چوکاټ کې په منظم ډول سره واچو همدغه یو خبر دی. تر ټولو مهمه په یو خبر جوړولو کې د دې پوښتنو جوابونه دي چې باید پیدا شي. هر خبریال چې کله خبر جوړوي لومړی کله چې موضوع وټاکله د موضوع اړوند ځان څخه باید دغه پوښتنې وکړي. څه شی، آیا موضوع معلومه ده که نه ده معلومه، ولې د دغې پوښتنې جواب باید پیدا کړي، څوک دغه هم پیدا کړي، څه وخت، چیرته، څنګه. د دې ټولو پوښتنو جوابونه باید لومړی پیدا کړي او بیا وروسته د دغې پوښتنو جوابونه د خبر په چوکاټ کې په یو منظم ډول واچوي همدغه یو خبر. ګرانو دوستانو له تاسو ډیره مننه چې زموږ دغه ویډیو مو تر پایه وکتله. تر بیا ښې چارې.